دا الله سے غواړي دعا کوي الله سبحانه وتعالى په غشتلو باندې نه ناراضه کیږي. بندا چې ارسم رستان نږدې قریب چې یو ورځ د یوشي مطالبه سي وکي په مینه درکې په دوه ورځ بیا درکې په درې ورځ یو څه تندته گونجي ورکې په څلورم ورځ درته وایي ستا خو نو بل کار نه سره روان دی دا ستا در ټول نږدې قریب چې ستا دپاره یې ټوله زندګي قربان کړې ده دا ستا پلار د دې پلار څخه ته یو ورځ د پیسو مطالبه وکړه بابا ما ته دومره پیسې راکړه اوله ورځ یې درکوي په مینه باندې بیا دوباره بیا ورته وایه بیا یې درکوي درېیم ځل بیا ورته وایه بیا یې درکوي په څلورم ځل درته وایي خامخا درته وایي چې بل ورځ مې نه کړه دا څه دې کړی لیکن موږ او تاسو داسې رب لرو که په ورځ کې یو لک وارې د الله نه غوښتنه وکړي الله په خوشحاله کېږي او درکوي موږ خو په دې ناپوهي خبر نه یو چې زموږ څومره مهربانه رب دی څومره ورکولو والا رب دی او په غوښتونکي باندې خوشحاله کېږي. قرآن کې الله وایي ادعوني استجب لکم ای زما بنده زما څه وغواړه زما څه دعا وغواړه زما څه خپل حاجتونه پوره کول وغواړه زما څه د خپل مشکلاتو حل وغواړه الله وایي زه در پوره کوم مشکل کشا ذات زه یم او ټول مشکلات زه پوره کوونکی یم ادعوني استجب لكم. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا يرد القضاء الا الدعاء قضاء اٹھالا فیصله ده الله سبحانه وتعالى د هر بنده د پاره خپل تقدیر لیکلی قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه د انسان د هر انسان چې کوم تقدیر دی د دې تقدیر فیصله چې اسمان او زمکې پیدا سوي نه د اسمان او د زمکې د پیدا کېدو څخه 50,000 کاله مخکې الله د فیصلې کړې دا بیا دوباره د مور په خېټه کې بیا نه ویسي بیا درې وارې بیا په روایت کې مختلف روایت سته چې بیا نوي کېږي دا فیصله بیا تبدیلي نه پیدا کوي په دې فیصله کې بیا او په دې تقدیر کې بیا هیڅ بدلون نه راځي کړه دغه تقدیر حدیث کې راځي که بدلوي یوازې دعا بدلوي که سړی د الله څه وغواړي په زارۍ باندې په خواست باندې په ژړا باندې الله پاک جل جلاله هغه د ده په حق کې چې کومه فیصله وي الله سبحانه وتعالی یې ور اړوي. سبحان الله څومره مهربانه رب موږ لرو څومره مهربانه رب موږ لرو الله پاک جل جلاله څومره مهربانه ذات دی کنه لیکن موږ باید بار بار د خدای نه وغواړو. ګورې موږ لمونځ وکړو د لمانځه نه وروسته موږ چې دعا کوو په کوم شکل کې کوو څوک په ګوتو باندې ټکان کوي څوک اخوا دې خوا ته ګوري چې څوک مېلمه راغلی دی څوک څنګه راغلی او که چېرته یو وخت امام دعا اوږده کړي بیا د لمانځه څخه وروسته چې د باندې راوځي پر دې تبصرې شروع کړي یاره څومره اوږده دعا یې وکړه دا ته نه ګوري چې سړی به یا کار لري یا به بل لري د ټولو غټ کار دی دا دی چې ته د خپل رب څخه وغواړې په دې چې په ګانټې باندې په ګانټو وخت ولګېږي په دې چې هر څومره زیات وخت ولګېږي ته باید خوشحاله سې ځکه الله سبحانه وتعالی څه دې وغوښتل الله یې درکوي خامخا یې درکوي. روایت کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الدعاء مخ العباده موږ تاسو کله کله د مغزیات که بادام کې که جوز کې کار څه کې دا موږ مشقت او تکلیف برداشتو ماتوي چې مغز یې لاسته راوړو نو دا به یو ډېر بې عقل انسان چې بادام ماتوي او اخروټ یا جوز ماتوي چې کله هغه د دې اصلي مغز راووتي هغه د اسو غورځي د عبادت اصل مغز چې کوم دی تا چې د لمونځ وکړي د الله عبادت یې وکړي اوس نو هغه مغز ته تا ځان ورسوي چې هغه اصل ځای دی او د قبلېدو ځای دی الله پاک جل جلاله ټول مشکلات تر حل کوي کې وغواړي ته ځینې ولاړ سوې د هغه سره آواز دا به د انسان په نیز باندې دا سړی چیشتي نادانه دی که نه دی چې اصل ځای رالی مغز یې پرېښوي ولاړ سو دا سړی چې کوم دی نادانه دی. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء د دعا نه علاوه الله سبحانه وتعالی ته بل هیڅ قدردانه شی نشته چې کله انسان دعا کوي
د الله پاک جل جلاله څخه غواړي الله سبحانه وتعالی جل جلاله ته در دې اقرب شي نسته. او دا واوري کوم کسان چې په خپل پیسو باندې فخر کوي، په خپل سرمایه فخر کوي، په خپل ځواني فخر کوي، په خپل صحت فخر کوي، په خپل منصب باندې فخر کوي، وایي زه څه کوم چې د خدای غواړم، زه خو پرایم العیاذ بالله. دا روایت واوري نبی علیه الصلاة والسلام فرمای من لم يسأل الله يغضب عليه. که څوک د الله جل جلاله څخه غوښتنې نه کوي، خواست نه کوي، دعا نه غواړي، الله سبحانه وتعالی دته په قهر کیږي. د الله قهر دته راځي کړه چې هر څومره منصب والا ہے، هر څومره چې هر څه پرایي، الله خو په دې قادر دی چې سهار ته راکښېني ټول پر دا بل اوښتي. د خدای څخه وغواړئ چې الله زه چې نه یم، که منصب ته رسولی یم هم تا رسولی یم، که دنیا او دولت را کړی دی الله هم تا را کړی دی، او ای الله که پیسې تا را کړی دي، عزت تا را کړی دي، ځواني تا را کړی دی، ای الله دا دایمي کې پر ما باندې، ای الله د مرضو سه مې وساتې، ستا د قهر او د عذابه مې وساتې، الله خوشحالي زندگی راکړه. الله پاک جل جلاله بیا نور برکتونه کوي. او که ته په دې شرمېږې یا دومره عجب کوې، دومره افتخار کوې چې د الله جل جلاله څخه په غوښتلو باندې شرمېږې کنه، الله به پتا ته په قهر کېږي. او ګورې دا واورې کله چې انسان دعا وکړي بیا ناامیدي نه ده پکار چې یار دومره دعا مې وکړه نه قبلېږي نو زه څنګه وکړم. دا یو کال کېږي مسلسل تهجد کوم ولا که مې دعا قبلېږي. دا یو کال کېږي د اشراق د لمانځه وروسته د الله جل جلاله څخه یو پاو شل منټه غوښتنې کوم دی قبلېږي. زه د الله پاک جل جلاله څخه د ګناهو څخه د خلاصون غوښتنه کوم نه قبلېږي. العیاذ بالله دا خبره غلطه ده. زه د خدای جل جلاله څخه علم غواړم الله یې نه راکړي. زه د خدای جل جلاله څخه د پور څخه خلاصون غواړم الله مې نه خلاصي. زه د مرضي څخه خلاصون غواړم الله مې نه خلاصي. زه د حج فی سبیل الله یا د بیت الله شریف دیدار او د هغه د زیارت شوق لرم الله پاک نه نصیب کړي. دا ډېره غلط خبره ده. ناامیدي نه ده پکار. زموږ په عقایدو کې یو غټه مسله ده والیأس من الله تعالی کفر. د الله د دره نه امیده کېدل دا کفر دی. ته څه خبره؟ کله کله الله سبحانه وتعالی چې کوم غوښتنې بنده کوي هغه د ده دپاره نقصان وي، تاوان وي، الله د ده په بدل کې الله سبحانه وتعالی عافیت معامله کېږدي، د حفاظت معامله کېږدي. په دا شي کې د ده حفاظت نه وي، په دا شي کې د ده عافیت نه وي، په دا شي کې د ده خیر نه وي. الله سبحانه وتعالی هغه شی درته ورکړي چې د ده خیر پکې وي. بیا دې نارې وایي زما دعا نه قبلېږي. او خامخا دا نه لزولی چې دعا دې دسې قبوله سي. نور علما لیکي چې د دعا د قبلېدو درې علامې دي. یوه دا ده چې الله پاک جل جلاله هغه شی چې ده غوښتي په دنیا کې ورکړي، الله دعا قبوله کړي. دویم دا چې کومې غوښتنې ده کړي د دې غوښتنو څخه سیوا پر ده لوی لوی افات او امراض او هلاکتونه را روان دي، الله د دغه دعا په ذریعه سره هغه ختم کړي. نو ولې وایي چې الله پاک جل جلاله زما دعا نه قبلوي؟ دریم دا چې په قیامت په ورځ د کوم انسانانو کومې دعاوي چې الله پاک جل جلاله یې عوض په دنیا کې نه وي ورکړی، په آخرت کې دومره دغه عوض ورکړي، دومره چنده عوض ورکړي چې دا سړی به بیا دا تمنا کوي چې خدای په دنیا کې زما یوه دعا نه وای قبله سوې، الله پاک دلته زما نور دعاو عوضونه هم راکړی وای. خبر غلطه ده. دا امیدي نه ده پکار. هېڅکله به دا نه وایي چې الله پاک جل جلاله زما دعا نه قبلوي. دا ډېره غلطه خبره ده. دا ډېره غلطه خبره ده. او بل په دعا کې چې کوم دی د دعا اصول چې شته، اول شرط دا دی په دعا کې به د توجه زیاته وي. موږ تاسو دعا وکړو په ګوتو ټکان کړو، یا مولوي صاحب دعا وکړي او ژبه د تکبر پر انداز باندې موږ د لاسونه نیولي، بس دا رقم یې نیولي، دا زموږ دعا ده. لاس داسې کړو او یوې خوا بلې خوا ته وګوره، نو دا رقم دعا لا قبلې. ته چې د خپل رب څخه غواړې نو خو هغه رب ته متوجه سه، خوله زهیره ورته ونیسه، ورته وژاړه، زارۍ ورته وکړه. الله پاک جل جلاله غفور رحیم ذات دی. در مور اویا وارې زیات مهربانه دی. یو مور ته چې خوله زهیره ونیسي وشکه ورته توی کې د هغه مور په وس چې پرې هغه ورسره کوي. لیکن هغه رب چې هغه در مور اویا وارې زیات مهربانه دی کنه، هغه رب به بیا ستا دعا نه قبلوي. خو اول شرط دا دی توجه به دی په دعا کې، په دعا کې به توجه کوي کنه
توجه مطلب داری چې کله ته دعا کوې الله سبحانه وتعالی ته به متوجه لکه برای راست چې الله ستا خبرې اوري یا الله سبحانه وتعالی بلا تشبیه ته ویني د هغه څه غوښتنه کوي. څنګه غوښتنه کوي؟ ته چې د دنیا یو باچا ته ورغلی د هغه څخه د یو شي مطالبه کوي، څونه په احترام ورته ولاړې، څونه په توجه ورته ولاړې، ته هغه باچا ته مخامخ ولاړې شاوخوا ګورې مطالبه کوي، امکان نه لري. ته رب الارباب ته د باچاهانو باچا ذات ته مخامخ یې کنه او ته دومره غافله یې خوا بلې خوا ته ګورې. ګوره حدیث کې راځي ان الله تعالی لا یستجیب دعاء الغافل، د غافل دعا الله پاک جل جلاله نه قبلوي. بل روایت کې لا یستجیب دعاء من قلب الغافل، چې په غافل زړه باندې زړه بل خوا ته خیالات کې دلته غوښتنې کوي، دا دعا الله نه قبلوي. د دعا د قبلېدو دپاره څو شرطونه دي. ما درته وویل چې دعا الله پاک جل جلاله وایي په الله سبحانه وتعالی ته در دعا معزز شی نسته. الله وایي چې څونه زما څه غواړئ زه در کوم، ادعوني استجب لکم، ادعوني استجب لکم، زه در کوم. خو شرط د دعا د قبلېدو دا دی که سړی غواړي چې الله زما دعا قبول کړي، زه د الله جل جلاله څخه د خپل مشکلاتو د حل په باره کې خواست کوم، الله پاک جل جلاله را قبول کړي. اول شرط دا دی په اخلاص بیا کوي، خالص به د الله دپاره کوي، ریا میا به نه وي که نه. لاسونه دې نیولې دعا غواړه هلته شاوخوا ګوره چې یاره فلانکۍ مې وویني چې لاسونه مې زرګ دی، قطعا نه. د الله سره به په عبادت کې د الله سره به په دعا کې بنده نه شریکوي که نه، دا شرک دی. ان یسیر الریا شرک، معمولی ریا چې کوم دی دا شرک دی که نه. دویم شی یقین به دې دا وي چې الله زما اواز اوري، ما ویني او زما دعا قبلوي الله، دا به یقین وي. اول وارې په شک کې په تردد کې نه چې ګوره الله یې الله واوري که نه اوري زما غریب اواز، العیاذ بالله دا ډېره غلطه خبره ده. کله که د سړي عقیدې څه دا وایي عقیدې ته تاوان رسېږي، ایمان ته تاوان رسېږي. الله به زما د غریب اواز واوري که به یې لا نه واوري. الله سبحانه وتعالی غفور او رحیم مهربان ذات دی که نه، د هر چا اواز اوري. نو دویم شی دا دی په خپل رب باندې یقین جوړ وي چې زما رب یې ما ته راکوي، زما رب یې زما دعا قبلوي خامخا. دریم داره ما مخکې هم درته وویل توجه به دي په دعا کې، لاسونه به دې د دعا طریقه دا ده لاس دا خپل بغلونه چې کوم دي دا خپل لاسونه د بغلو څخه لرې کړه داسې، او دا لاس ګوتې داسې راکات او الله سبحانه وتعالی ته جل جلاله ته داسې په توجه باندې خاص کوه. د لاسو په مابینځ کې فاصله یا هر رقم چې دا په توجه باندې دعا الله پاک جل جلاله نه ردی. او څلورم شی چې کوم دی په دعا کې زاری کول، که ژړا درسي خو ډېره افضله ده، که ژړا نه درځي ځان د ژړا په رقم جوړول، خوله زهیره نیول. او بل پنځم شی چې کله ته دعا شروع کوي د الله حمد و ثنا ووایه، که دې په عربي زاد الحمد لله رب العالمین حمدا موافیا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. یا که دې په عربي نه ایزه ای الله ته دومره قادر ذات دی، ته د هر قسم ثنا د هر قسم صفاتو لایق ذات دی. ای الله ستا ټول صفات ذاتیه او ای الله ستا ټول صفات چې کوم دي دا برحق دی. ای الله اسمانونه تا پیدا کړي، د الله پاک کبریایي بیان کړه، د الله پاک جل جلاله کبریایي بیان کړه، د هغه معبد دعا وغواړه او په آخر کې بیا د الله پاک جل جلاله کبریایي او درود ووایه، دا دعا به الله قبلوي. نو دعا څه باید موږ تاسو بې برخې نه خپل مشکلات، خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې، خپل ارزوګانې، خپل د زندګۍ چې کوم تنګۍ وي دا د رب جل جلاله ته په دعا او په زارۍ باندې پیش کړو، الله یې راجر کړي.